څنګه مې چې تاسو ته ویلي وو په کې بلینز اف ترانزسټرز لګېدلي خو چې شی دي ټول 0 او 1 دي فریم کې دلته د سفټي سیریز اف سټیپس دیټ سولو سپیسیفیک پرابلم. السلام علیکم، بخیر راغلی. څنګه مې چې تاسو ته ویلي وو چې زه به د لینکس کورس شروع کوم، خو ما فکر وکړو چې لینکس ډېر یو ایډوانس ټاپک دی. د هغې دپاره موږ باید د کمپیوټر بیسکس نه خبر وو. مثلا د کمپیوټر هیسټري، هارډویر څه شی دی، سافټویر څه شی دی، نیټورکینګ څه شی دی، څنګه کار کوي، په نیټورکینګ کې آی پی اډرسز، سبنیټس چې کوم ډېر مهم دي د لینکس زده کولو دپاره. بلکې دا شیان چې د کمپیوټر هر بخش ته ځې دغو شیانو باره کې باید معلومات ولري. نو ځکه ما د لینکس کورس لږ ډیلی کړو او غواړم چې د کمپیوټر بیسکس نه تاسو خبر کړم. نو راځئ چې د کمپیوټر بیسکس نه ځان خبر کړو. ټولو نه اول باید موږ کمپیوټر وپېژنو چې کمپیوټر څه شی دی او څنګه کار کوي. نو هغې نه بعد به تاسو پوه شئ چې کومو خلکو چې په کمپیوټر کې کوم کنټریبیوشنز کړي دي دا یې په څه خاطر کړي دي او څنګه یې کړي دي. دلته ما د کمپیوټر یو بریف ډیفینیشن لیکلی دی چې پکې وایي کمپیوټر سټورز اینډ پروسس ډیټا. کمپیوټر ډیټا سټور کوي او پروسس کوي. سره کوم ځای کوي؟ بای پرفارمینګ کالکولیشنز. هغه باندې حسابونه کوي. دا څنګه کیږي؟ مثلا زه یو دکان ته لاړم، ما یو پیپسي واخیستو، یو مې چاکلیټ واخیستو او یو مې بسکټ واخیستو. دا چې کله دکاندار ته لاړ شم نو هغه په کمپیوټر کې اول د بسکټ قیمت پکې ولیکي، دویم پکې د پیپسي قیمت ولیکي، دریم پکې د پاپړو نه پوهېږم څه شی و یاده مې ووتل، خو دریم چې کوم پروډکټ و د هغې قیمت پکې ولیکي. دا اولنی چې کوم دی مثال دا په 10 روپۍ دی که نه، دا په 10 روپۍ دی. دا لاړ شي د کمپیوټر ریم ته، په ریم کې دلته 10 ثبت شي، ځای ونیسي، یو خانه ونیسي. دا په 20 روپۍ دی مثال، په 20 روپۍ. دا راشي یو خانه دلته ونیسي، دا دلته 20 ثبت شي. بیا دا مثال دی په 50 روپۍ، 50 روپۍ. دا راشي دلته ثبت شي. دا ټول په ریم کې یو ځای نیسي. همدغسې چې کله دا دلته ثبت شي دلته موږ سره سی پي یو راځي، سنټرل پروسسینګ یونټ. د کوم حساب کتاب چې کوي دا ټول سی پي یو ده. سی پي یو ته د کمپیوټر مغز هم وایي، برین آف کمپیوټر سی پي یو ته وایي. نو همداسې دا یو یو دلته راځي سی پي یو ته د خانې نه، په دې باندې حساب کتاب کېږي. مثال دا زه جمع کول غواړم، دا دې ځای نه سی پي یو ته راغلو، دا 20 هم دې ځای نه دلته راغلل، دا دواړه جمع کي 10 جمع 20 څو شول؟ 10. دا 10 واخلي بیرته په ریم کې ثبت کړي. دلته یو بله خانه جوړه شي، دلته پکې 10 ثبت کړي. بیا همدغسې دا دریم راواخلي، دا د 10 سره جمع کړي. دا چې کله 10 سره جمع کړي دا څو شول؟ 80. 80 هم واخلي، دلته په بلې خانې کې جمع کړي. دلته ټوټل پرایز یې راشي 80. دا 80 چې کوم دي دا دلته موږ سره په کمپیوټر کې مانیټر وي، سکرین وي که نه. دا سی پي یو د 80 دلته موږ ته وښیي چې اتا دغه 3 پروډکټس چې موږ کومه جمع کړل د آوټپوټ ډیوایسز دې ته وایي. په انپوټ ډیوایسز باندې مطلب کیبورډ او ماوس باندې موږ کمپیوټر ته انپوټ ورکړو. بیا د کمپیوټر سی پي یو کې چې کوم پروسیسینګ وشو هغه پروسیسینګ موږ ته په آوټپوټ ډیوایسز کې مطلب مانیټر کې موږ ته شو کړل چې ستا ټوټل دومره شول. دغه 80 چې کوم په ریم کې ثبت شول، ریم چې دی ټمپرري میموري ده. دې کې که چېرته کمپیوټر یې تا بند شو یا هغه پروګرام تا بند کړو نو هغه ډیټا ستا ورکه شي. دې دپاره موږ سره وي سیکنډري میموري چې ورته هارډ ډیسک یا اس اس ډي دا نوي چې کوم ټیکنالوژي راغلی اس اس ډي ورته وایي هغه وایي. دا ریم دغه ډیټا یوسي په هارډ ډیسک کې. دا یې تا په خوښه دی چې ته په هارډ ډیسک کې ثبتوې نه یې ثبتوې. که چېرته غواړې چې همیشه دپاره دا ډیټا تاسو سره ثبت وي دا ډیټا موږ هارډ ډیسک ته هارډ ډیسک کې ثبت کړو. نو دا چې کله موږ هارډ ډیسک کې ثبت کړو دا یو ځای ونیسي، دا بیا پرمننټلي دې کې ثبت وي. او دا میموري چې دی هر وخت چې موږ ریفریش کوو یا پروګرام لرې کوو یا کمپیوټر آف کوو بیرته یې چان کوو دا بیرته ریفریش کېږي او دا ټولې خانې بیرته خالي کېږي. نو د کمپیوټر دغه رقم ته کار کوي. ګوره ډیټا سټور کوي دلته، ګوره په میموري کې هم سټور کوي او په هارډ ډیسک کې هم سټور کوي. صحیح ده؟ سټور شو.
پروسیسینګ څنګه کوي دا دی دلته په سی پی یو کې پروسیسینګ کوي by performing calculations د کم پروسیسینګ چې کیږي دا دلته کالکولیشنز کیږي دې ته ALU وایي چې په دې سی پی یو کې موږ سره ارثمټیک لاجیکل یونټ وي دې په ذریعه دا ټول پروسیسینګ کیږي دا ټول کالکولیشنز کیږي د هغې نه بعد موږ ته آوټپوټ راکوي زموږ په سکرین کې نو کمپیوټر داسې کار کوي ښه اوس باید موږ پوه شو چې کمپیوټر څه رقم ته جوړ شو تاریخ یې څه شی و ټولو نه اول د ابیکس په نوم باندې دغه یو ماشین غوندې ورته وایي د سافټویر ماشین وایي چې هر شی وایي دغه جوړ شو دې ته ابیکس وایي دا څه شی دپاره یو شو یوز فار بیسیک کالکولیشنز مینوالي بنیادي کالکولیشن مطلب جمع منفي چې موږ کوو که نه هغه په دې په ذریعې کولو اوس زه په خپله هم نه پوهېږم چې دغه دوی څه رقم ته استعمالولو خو اول چې و هغه دغه شی جوړ شو ده ته ابیکس ویل بیا په 17 سنچري کې بلیس پاسکل په نوم یو ریاضیدان میتھمیټیشن و د یو ماشین جوړ کړلو چې میکانیکل ماشین یې ورته ویلې چې د کالکولیشنز کول د جمع او د منفي دغه څه رقم ته کالکولیشنز کولو چې دغه ګورئ که نه دا ډایلز په دغه کې نمبرې لیکلې وي مثال زه غواړم 3 نمبرې جمع کړم مثال زه غواړم 2 3 او 5 جمع کړم چې په دغه کې څو راځي صحیح ده دلته دا ډایلز دي نمبرې پکې لیکلي دي دا ډایلز که تاسو په یاد یا مخکې دي تلیفونونه به وو چې داسې ډایل به یې لرلو داسې به هم تاو کړو چې هر نمبر ته به ګوته ډایل راوستو هغه نمبر به ډایل کېدلو نو همدغسې دا ډایلز دي دا به مونږ تاو کړلو مثال دلته 3 دي دا هغه به هم په 3 کې ثبت کړو همداسې دا 2 کې او دا 5 کې د دې کې یو ګیرونه وو چې هغې کې تاسو کولی شئ چې مطلب جمع کوئ که دا منفي کوئ یا دغه ضرب کوئ ملټیپلیکیشن کوئ نو دا دې به داسې کار کولی بیا په 1800 کال کې جوزف جیکارډ په نوم یو ټکنالوژي جوړه کړه چې هغې ته به یې پنچ کارډز ویلې دا پنچ کارډز اصل کې د ټیکسټایل انډسټري دپاره د کالیو جوړولو نه وي د دې انډسټري دپاره دا پنچ کارډز جوړ کړل دغه پنچ کارډز کې دا تاسو ګورئ دلته کې دا وړه وړه سروي دي پکې که نه دغه کې ګوره دلته وړه وړه سوري دي دغه سوري به څه رقم ته کال کولو وایي with holes thread passes no holes no thread passes یعنی no design چې کوم ځای کې به سوری و که نه هلته به هغه تار تېرېدو لکه نن سبا چې ماشینونه تاسو لیدلي دي خیر هغه کې خو ستنې وي هغه خو په هغه کالیو کې سوری کوي که نه تېرېږي ډیزاین جوړېږي ده داسې کارډز جوړ کړي وو چې د کارډز کې چې کوم ځای کې به سوری و هغلته به تار تېرېدو خو چې کوم ځای کې به سوری نه و هغلته به تار نه تېرېدلو نو د همدغه د سوریو په مطابق به په کپړه کې ډیزاین جوړېدلو نو ده دا اصل کې د ټیکسټایل ډیزاین دپاره جوړ کړو خو دا وروسته د کمپیوټر دپاره څه رقم ته په کار راغلو راځئ چې دې نه ځان خبر چارلس بیبیج چې دغه ته د ماډرن کمپیوټرز پلار هم ویل کېږي ده چې وکړل د یو ماشین جوړ کړو چې ورته انالیټیکل انجن ویلي او دا انسپایرډ هم د پنچ کارډز نه شو په دغه کې پنچ کارډز یوز شوي دي هغه څه رقم ته کار کوي دغه هم کالکولیشنز کوي حسابونه کوي خو څه رقم ته کوي دا یې د کوم پنچ کارډز چې دي دا یې تیار انکوډ کړي دي دغه کې داسې سوري کړي دي چې مثال دا د جمع کولو دپاره دی دغه چې دی منفي کولو دپاره دی او دغه ضرب کولو دپاره دی هر یو پنچ کارډز به چې دې ماشین ته ورکړلی شو نمبر به دې ورکړلو ده به هغه پنچ کارډ د سوري ریډ کول او د همغه مطابق دی په هغو نمبرو باندې اټومیټیکلي هغه کار کولو مثال که نمبر یې دې ورکړې 2 جمع 3 نو جمع دپاره دغه کارت یوز کېدو نو دغه کارډ به دغه ماشین ته ورکړو په دغه باندې به جمع اپریشنز کېدل ښه موږ سره خو ماشینونه جوړ شول خو دغه ماشینونو ته به انسټرکشنز لارښوونه څه رقم ته کوو چې دا ماشینونه کار څه رقم ته وکړي دې دپاره اډا لولیس په نوم باندې یو زنانه وه یو ښځه وه چې دغې ته د دنیا اوله کمپیوټر پروګرامر هم ویل کېږي ځکه دې د دنیا اول کوم الګوریتم چې و چې د هارډویر دپاره یې پروګرامینګ وکړو هغه دې زنانه دې ښځې وکړو الګوریتم چې دی سیریز of steps that solve specific problems دا سټپس دي چې یو مشکل لکه مونږ وایو چې 2 جمع 3 دا هم یو مشکل دی د حل کولو دپاره مونږ د ماشین ته
داسې انسټرکشنز ورکړو چې هغه په خپله پوه شي چې څه رقم ته د 2 3 سره جمع کړم. لکه اول کې چې ما تاسو ته وویل چې سی پی یو پروسیسینګ کوي، هغه پروسیسینګ د څه شي په ذریعه کوي؟ هغه د اپریټینګ سیستم په ذریعه کوي. اپریټینګ سیستم د ته لاره ښودلې ده، هغه همدغه الګوریتمز دي، همدغه پروګرام دی چې سی پی یو ته ښودلي دي چې ته به څه رقم ته دا نمبرې به تاسو جمع کوئ یا منفي کوئ یا ضرب کوئ. هغه وخت ښځې د نن سبا سړیو نه هم تکړه دي. بیا راځو ماډرن کمپیوټرز ته چې نوې د کمپیوټر کومه دنیا شروع شوه. ماډرن کمپیوټرز به د دولتونو د ګورنمنټس طرف نه تمویلیدل، مطلب فنډ کېدل. دا کمپیوټرونه به په جنګونو کې استعمالیدل چې کوم سیکرټ یا خفیه میسیجونه دي چې هغه یو بل ته ولېږي. دا غټ غټ برقي ماشینونه وو. د دغه یو مثال چې دی کوم چې اول ماډرن کمپیوټر جوړ شو هغه ENIAC په نوم و، الکترونیک نیومریکل انټیګریټر اینډ کمپیوټر. په دغه کې ویکیوم ټیوبز لګېدلي وو. دا تاسو دلته لیدلی شئ، دا ویکیوم ټیوبز دي. دې کمپیوټرونو به تقریبا 1800 سکویر فیټ ځای نیولو. تاسو دلته لیدلی شئ چې دا پوره یو غټه کمره ده، دومره ځای نیولی دی. د ده مشکلات شي وو چې های پاور کنزپشن و، برق د مصرف یې ډېر زیات و، او هیټ جنریشن، ګرمایش یې زیات جوړولو. دغه ویکیوم ټیوبز چې تاسو ګورئ دغه منځ کې به یو ګروپ غوندې لګېدلو چې هغه به ډېر زیات ګرمي جوړوله. بیا همداسې د ویکیوم ټیوبز نه ټرانزسټرز پیدا شول. دا تاسو لیدلی چې د ده په مقابله کې ډېر زیات وړوکی دی. دا ټرانزسټرز چې وو های ولټیج یې کنټرولولو، افیشنسي وه پکې، مطلب ډېر ښه طریقې سره به یې کار کولو، او ډیو ټو سایز مور کوډ ورک فاسټر. مطلب د دې سایز چې وړوکی شو نو یعنې په کمپیوټر کې به زیات استعمالیدلی شول. نو چې زیات به استعمال شول همداسې به د کمپیوټر افیشنټ کار کېدلو، ښه کار به کېدلو. بیا تاسو لیدلی شئ چې نن سبا وخت کې مایکرو چپس راغلل. دا د انټل مایکرو چپ دی چې پکې بلیونز آف ټرانزسټرز لګېدلي دي. دا ټرانزسټرز دومره واړه شول چې اوس په یو چپ کې بلیونز ټرانزسټرز په یو چپ کې لګېدلي دي. بیا همداسې اډمایرل هاپر په نوم باندې یو سړی و چې هغه کمپایلر جوړ کړو. کمپایلر څه کار و؟ کمپایلر به پروګرامینګ لینګویج مشین کوډ ته ټرانسلیټ کولو. مطلب موږ سره چې کوم پروګرامینګ لینګویجز دي که نه، پایتون شو، جاوا شو، داسې نوره لینګویجز، دا به چې کله کمپایلر ته ور انپوټ شو ده به دا چینج کو مشین کوډ ته. مشین کوډ څه شی دي؟ ټول 0 او 1 دي. دې باره کې به موږ بیا په آینده کې خبرې وکړو چې کمپیوټر څه رقم په 0 1 باندې کار کوي. ځکه کمپیوټرونه چې دي د 0 1 نه بغیر نور څه باندې نه پوهېږي، او 0 1 هم چې کله 0 وي دغه مطلب آف دی، بند، او چې 1 وي دغه مطلب آن دی. نو ټول کمپیوټر په برق باندې کار کوي. چې دغه ته کله برق بند شي نو هغه کوم نمبر یا 0 شي، چې کله برق ورکړلی شي بیرته هغه 1 شي. نو همدغسې د دې ټول کار په 0 1 باندې دی. دغه باره کې به موږ بیا مخکې خبره وکړو. بیا همداسې زیراکس په نوم اول کمپیوټر و چې په ده کې GUI ګرافیکل یوزر انټرفیس انټروډیوس شو. دې نه مخکې چې موږ سره کوم کمپیوټرونه وو هغه ټول ټکسټ بیس وو. مطلب هغې کې به تور سکرین و، صرف لیکنه به پکې کېدله. بیا چې کله زیراکس راغلو د ګرافیکل یوزر انټرفیس انټروډیوس کولو سره هغه آیکنز او همداسې یوزر انټرفیس دا ټول شیان انټروډیوس شول چې خلکو دپاره اسانتیا شوه چې د کمپیوټر سره انټراکشن وکړي. خو دا کمپیوټرونه بیا هم خلکو دپاره په کورونو کې استعمال دپاره نه وو، چا نه شول استعمالولی. دا به یا په میلیټریز کې یا په یونیورسټۍ کې په پوهنتونونو کې د ریسرچ دپاره استعمالېدل. همدغسې بیا سټیو وزنیاک په نوم اپل 1 کمپیوټر یې جوړ کړو. کوم تاسو دلته لیدلی شئ دا اپل 1 کمپیوټر دی، سنګل بورډ کمپیوټر دی. دې سټیو وزنیاک سټیو جاب سره کمپني کولاوه کړه چې اپل نوم یې ورکړلو. هغه نه بعد دی بل کمپیوټر جوړ کړو چې اپل 2 په نوم و. دا تاسو دلته لیدلی شئ دا اپل 2 کمپیوټر دی. دا دومره افورډیبل و چې خلکو په خپلو دفترونو کې او کورونو کې استفاده ترې اخیستلی شوله. همدغسې وخت سره IBM په نوم یو کمپني وه چې په 1980 کې نوی کمپیوټر انټروډیوس کړو چې MS DOS یې ورته ویلې. دې مایکروسافټ سره پارټنرشپ وکړلو. مایکروسافټ کمپنۍ دې ته اپریټینګ سیسټم جوړ کړلو. اپریټینګ سیسټم په باره کې به موږ آینده لیکچرو کې بیا خبره وکړو، خو دومره باید پوه شئ چې اپریټینګ سیسټم هغه پروګرام دی چې د هارډویر او د یوزر په منځ کې کمیونیکیشن یعنې رابطه جوړوي. دې ته اپریټینګ سیسټم وایي. نو مایکروسافټ وینډوز په نوم
یو اپریټینګ سیستم جوړ کو چې آی بی ایم کوم کمپیوټر جوړ کړی او په هغې کې انټیګریټ کړو. بیا همداسې کین تومسن او ډینیس ریچي په نوم چې کوم د سی پلس پلس ډیولپران هم دي، دې نوی اپریټینګ سیستم جوړ کو چې نوم یې یونیکس ورکړو. خو دا اپریټینګ سیستم هر چا لپاره اویلیبل نه و او دومره ارزان هم نه و. دې سره ریچارډ سټالمن په نوم د یونیکس په رنګ یو نوی اپریټینګ سیستم جوړ کړو. دا پوره اپریټینګ سیستم نه و، خو د اپریټینګ سیستم یوټیلیټیز چې کوم دي هغه پکې وو. د ده مقصد و چې باید اپریټینګ سیستم مفت وي او هر چا دپاره اویلیبل وي چې ورته اوپن سورس ویل کېږي. ده ته یې جینو نوم ورکړو یا جی ان یو ورته ویل کېږي. دا جی ان یو پوره اپریټینګ سیستم جوړ نه شو، خو د یو ډېر غټ اپریټینګ سیستم دپاره لاره خلاصه کړله چې ورته لینکس وایي. لینکس په 1991 کې لاینس ټورواډو په نوم یو شاګرد و په یونیورسټۍ کې چې د خپل یونیورسټۍ پروجیکټ لپاره د یونیکس نه انسپایر شو او د لینکس کرنل یې جوړ کړو. کرنل چې شی دی دغه باره کې به هم موږ بیا آینده کې خبره وکړو. بیا یې وروسته دا لینکس کرنل د جی ان یو یوټیلیټیز سره انټیګریټ کړل چې وروسته دا پوره اپریټینګ سیستم جوړ شو او ورته یې جی ان یو لینکس یا سمپلی لینکس ویل. همدغسې د کمپیوټر په نړۍ کې اډوانسمنټ راتللو سره پرسنل ډیجیټل اسسټنټس جوړ شول. هغې څه کول چې کمپیوټینګ یې موبایل کړو. مثلا گیمز، میوزیک پلیئرز، ورډ پروسیسینګ، دا ټول کارونه یې موبایل کړل. موبایل مطلب چې تاسو کولی شئ کوم کمپیوټینګ ریسورسز دي هغه په اسانه هر چیرته ځان سره یوسئ. که موږ تاسو فکر وکړو په 50 کالو کې دومره کمپیوټرونه چې د کمرې عمره ځای نیولو دومره واړه شول چې په لاس کې یا په جیب کې نیولی شو. دا ډېر یو حیران کنه خبره ده، خو دا صرف شروع ده. چې څنګه د کمپیوټر په نړۍ کې پراختیا راځي همداسې د هغې کمپلیکسیټي هم زیاتیږي. نو د دې مینټیننس لپاره د نالج ضرورت دی. مننه کوم دا زموږ اولنی لیکچر و. آینده دپاره موږ سره اوسئ. السلام علیکم.